ملګرو دا یو څو شیان در سره شریکوم. هیله لرم چې ستاسو به خوښ شي. یو اصل وریځه ده چې چېرته چې سوځي فطرتونه د نفرت په اور کې، چېرته چې سوځي فطرتونه د نفرت په اور کې، د هغه سیمې ښکلاګانې او ځنګلې سوځي. او چېرته چې څوک د خپل تهذیب په قدر نه پوهیږي، چېرته چې څوک د خپل تهذیب په قدر نه پوهیږي، هلته هغه اولس چې سپک لکه خځلې سوځي. او دا بل اصل وریځه ده چې څوک دې زموږ ترمنځ نه وهي دیوال د نفرت، څوک دې زموږ ترمنځ نه وهي دیوال د نفرت. د نفرتونو دیوالونو نه مونږ کرکه کوو، او مونږ په کور د محبت کې زیږېدلي خلک، مونږ په کور د محبت کې زیږېدلي خلک د محبت کر د نفرت په هر ځمکه کوو، هر چېرته چې ښاد اوسئ، آباد اوسئ. سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.